Subscribe Mufti Ghulam Nabi. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورة المزمل کی ترغیب لستلو د قرآن مجید تا ورتل القرآن ترتیلا ورسر آدب ذکر کولو چی قرآن وایا بواضح ویلو سرا ذکا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا مونږ نازلو درکو تا تا درنوینا دې کې فرون تفصیل شویو یو قول پکې د مفسرینو دام دی چې درنوینا هغه کلمه د توحید لا اله الا الله دا که حدیث پاک کې راځي چې حفیفة علی اللسان و ثقیلة فی المیزان بجب آسان دا خود میزان پتل کی گران دا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تم مفسرین بحاصل کی دا لکلی چی لا الہ الا اللہ اس بل علت وی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا مخی اللہ وی قم اللیل محبوبہ دشپی اللہ تا ادرے گا ولی ندلتا کی بلا وجہ وی مخ کے سوجی ہوئی اس بلا وجہ ان ناشئۃ اللیل یقینا ادرید الدشپی ہی اشد وطئا یقینا دا دیر مضبوطون کی دی زڑلا و اقوم قیلا او دیر نیغون کی دی وینالا ہی ناشئۃ اللیل یا ددی دو معنی مفسرین کئی یو معنی چی دا آغا ساعات و دشپے تویلے کی گی نو معنی بداشی ان ناشئۃ اللیل یقینا ساعتنا دشپے وقتنا دشپے ہی اشد وطئا یقینا دا دیر خبرابر ان کی دزڑلا دیر خبرابر ان کی دزڑلا وَأَقْوَمُ قِيلًا او دیر سیدہ کون کی دی وینالا برابر ان کی دی وینالا او یا ناشئہ چی دے نو دا پا معنی دا قیام اللیل سرا ادریدل مسکول لشپی نو ان ناشئۃ اللیل یقینا ادریدل دشپی ہی اشد وطئا یقینا دا دیر خبرابر ان کی دی زڑلا وَأَقْوَمُ قِيلًا او دیر برابر ان کیوں نیغون کی دی وینالا یعنی سا مطلب اے داعی تا دا عدب دے چی دشپی اللہ رب العزت تا ادرے گا قرآن وایا ولی چی ہی اشد وطئا دا دیر برابر خبرابر ان کی دی زڑلا مضبوط ان کی دی زڑلا دیر خ مضبوط ان کی دی زڑلا ولی زکا چشپا چی دا نو پدے کے خشوع پکی دا ہر شے چی دنو آغا سکون پکیشی دورز کے انسان عبادت کی یو طرف تبد پٹی پی کری بل طرف تبد دکان پی کری بل طرف تبد سپی کری کلب سودا پی کری شل پکرو ندی چی دشپی انسان را پاسی دا اللہ رب العزت تودرے دا نو دا ڈائریکٹ تعلق دا اللہ رب العزت سر قوی تعلق دے قوی و مضبوط تعلق دے زکا فراغ دے پورز کی پورز کی فراغ دے ہاو فراغ دے فارغ والے دے او بلدا چی پشپا کی چی دے نتا تسوک آواز کئی نتا سوک سودا لیگی نپتا بنے وقت انگی گی شپا دا اللہ رب العزت سر پک اخبل تعلقات برابر ہوا شاہ سے ذکر کئی
که چرته شپه کې د عبادت خوند نه وي، د عبادت چې څومره خوند دی، نو وایي ما به د الله رب العزت نه اړو زندګي نه وی غوښتې، خو زه زندګي چې د الله رب العزت نه غواړم، د شپې د عبادت لذت ما ته حاصل شوی دی، د هغې د وجې زه د الله نه د زندګۍ سوال کوم. د شپې د عبادت هغه لذت امام قرطبی ذکر کوي، وی معنی دا ده چې اشد موافقة بین القلب والبصر والسمع واللسان، اشد وطئا ډیر ښه برابرونکي د زړه لا. څه مطلب؟ د زړه برابرونکي دي، یعنی د زړه د سترګو او د غوږونو او د ژبې د ټولو تعلق ښه برابر دی. دا نو چې په ژبه باندې قرآن دی، په ژبه باندې وینا دا، خو زړه برابر نه دی، دماغ برابر نه دی، غوږونه باندې بل څه لګي نه، زړه برابر دی، یعنی اسباب د فهم ټول برابر دي، اسباب د فهم ټول برابر دي. نو اشد وطئا ډیر ښه برابرونکي د زړه لا، و اقوم قیلا او ډیر سیده کوونکي د وینا لا. یعنی څه مطلب؟ یعنی په وینا کې هم زړه به مضبوط شي، په وینا کې به الله رب العزت تاثیر پیدا کی، مؤثر وینا به دي شي، ځکه د الله سره تعلق قوي دی، د الله رب العزت سره تعلق قوي دی. او د چلاسی بابا قول ما ویلو چې چلاسی بابا وایي دلا برخیز سامانه سفر کن، نبینم وقت قصہ مختصر کن، اگر از آفات راہ خود بترسی، رفیقی راہ فریاد سحر کن. وی خبر ته مختصر کوما، وخت کم دی، که ځان د آفتونو مصیبتونو نه بچ کول غواړي، نو رفیقی راہ فریاد سحر کن. نو ستا د ژوند چې کم ملګری دی، یعنی الله رب العزت ته په وخت د سحر کې فریاد کوا، الله ته فریاد کوا، الله رب العزت به مشکلات حل کوي. یا اشد وطئا دا ډیر ښه برابرونکي د زړه لا، و اقوم قیلا او ډیر سیده کوونکي د وینا لا. او امام قرطبی اقوم قیلا یو معنی دام کړي چې اشد استقامتا، اقوم قیلا یعنی زړه به مضبوط شي، او اشد استقامتا اقوم قیلا استقامت بدر کې کلک شي، مستقیم بشي، په خبره باندې وکړه کودريږي، ځکه د الله رب العزت سره به تعلق قوي شي. او عالمان دا وایي یو معنی په کې عالمانو ذوقي دام کړي دا چې هي اشد وطئا دا ډیر ښه برابرونکي دي د پار د استخراج د معنیو د قرآن، یعنی فهم د قرآن به د نصیب شي. نو اقوم قیلا نو بیا به د وینام سیده، ځکه قرآن به خلکو ته بیانې، قرآن به بیانې. او دا معنی چې دنو یو اشاره ورته امام قرطبی کړی دا چې اجدرو ان يتفقه فی القرآن اشد وطئا، دا ډیر لایق دا چې فقه په القرآن به د حاصل شي، پوهه د قرآن به حاصل شي. نو ان ناشئة الليل یقینا پاسیدل د شپې هي اشد وطئا دا ډیر ښه برابرونکي د زړه لا، و اقوم قیلا او ډیر سیده کوونکي د وینا لا. ان لک فی النهار سبحا طویلا، یقینا ستا د پاره په ورځ کې سبحا طویلا خامها شغل دی اوږد، یعنی دام علت د پاره د مخ کې دی د شپې الله ته ودرېږه، نو تا ته اختیار دی که نیمه شپه ودرېږي، که درې میسه ودرېږي، او که دوه حصې الله ته ودرېږي، او یو حصه خوب کې اختیار د نبي علیه الصلاة والسلام ته مخکې ذکر شو. ولې دا اختیار ولې دی؟ ځکه چې ان لک فی النهار سبحا طویلا، یقینا ستا د پاره په ورځ کې خامخا شغل دی اوږد، ستا د ورځې مشغولتیا ډېره زیاته ده. مشغلتون طویلتون چې هغه سره هو البیان، هغه بیان د توحید دی، بیان د خلقو ته د قرآن مجید. نو ان لک فی النهار سبحا طویلا، یقینا ستا د پاره په ورځ کې سبحا طویلا خامخا مشغله د اوږده مشغولتیا ده چې هغه ته خلقو ته بیان کې. او یا دا ده چې سبحا طویلا تصرفا فی حوائجک و اقبالا و ادبارا و ذهابا و مجیئا، ستا مشغولتیا د ورځې ډېره زیاته ده، کله خپل حاجتونه دي د انسانیت د تقاضې موافق، کله چې دی نو یو طرف ته تللی، کله واپس راتللی، کله ناسته کله پاسته ده، نو مشغولتیا ډېره زیاته وي. نو د ورځې مصروفیت دی، نو ټوله شپه خیر دی که نه شوګیری خیر دی، خو څه ناسي څه د الله رب العزت له پکې ورکه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، یقینا ستا د پاره په ورځ کې سبحا طویلا خامخا مشغولتیا د اوږده. او یو بله معنی بالکل د دې عکس ده، یعنی دا به د ازدادو نشي سبحا، چې څه معنی؟
ان لک فی النهار سبحا طویلا یقینا ستا د پارا پورس کی خامها فراغتیا د اوږدا یعنی څه مطلب که د شپې ټیم ډیر ملاو نشي لږ ټیم ملاو شو نو هغه کم د شپې عبادت چې پاتې شوی نه د ورځې بدن مشغول کوي په عبادت باندې د ورځې پاره ټیم ملاو شي نو په هغې کې هم د الله رب العزت عبادت وکړه هغه د عبادت باندې ډک هغه ټیم هغه هم چې دی نو مه ضایع کوه هسې ان لک فی النهار سبحا طویلا یقینا ستا د پاره په ورځ کې سبحا طویلا خامخا مشغولتیا د اوږده واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا واذکر اسم ربک مسکوا نو بیا د الله نه غوښتې کوا دعا کوا واذکر اسم ربک او یاد و نوم دربستا وتبتل الیه تبدیلا وتبتل الیه او وتبتل الیه او ځان را کشکا د خلقنا الله تا تبتیلا په مزمزان راکش کولو سرا یا وتبتل الیه تبتیلا ځان راکش کا د خلقنا تبتیلا په مزمزا نږدې کېدلو الله تا یعنی څه مطلب ځان د خلقنا کټ کا په ذل تعلقات مساتا ځان د خلقنا کټ کا نو چې الله ته ودرېږي نو په مزمزه به دوستی جوړه شي تبتیلا په مزمزه دوستی الله سره نو واذکر اسم ربک یادونم دربستا یعنی ادعوه را بلد اللہ باسمائه الحسنى دا اللہ اسماء حسنى وایا اللہ رب العزت را بلا اللہ رب العزت را بلو دا بللو دا پارخ خبر دادا چه انسان اسماء حسنى وی دا اللہ رب العزت اسماء حسنى دا اللہ رب العزت وی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ دا پارنمون دی خیستا خیستانو اللہ پی را بلئی یعنی ستا ضرورت دے سورکنا و یا وہاب حبلی اے وہاب ورکا ان کی ازات ما تراکا پردہ رمانے واچے نو یا ستار استر لی اے پردیا چھے ان کی ازات پا ما پردہ واچے دا اللہ رب العزت اسماء حسنہ وایا او دا دیم چھ دین ورد پکار دے گورا حدیث پاک کی رازی دا اللہ رب العزت چکم مشہور نمونے دی حدیث پاک کیم ذکر دی ننن میں نمونے دا اللہ رب العزت دی چاچ دا یاد کل نو دسر جنت وعدد اللہ بے جنت تدن نکی دا اسماء حسنہ یادول او دا ویل خو ګوره شرط دا چې عقیده د توحید ور سره عقیدم برابر ده عقیدم برابر ول ور سره نو واذکر اسم ربک یادونم دربستا او یا ذکر دنومو یعنی صلی لربک مسکوا د پار در خپل واذکر اسم ربک یادوا نوم دربستا یعنی مز الله لک وتبتل الیه تبتیلا او ځان جدا کا د خلقنا الله تا تبتیلا په جدا والی سرا ځان د خلقنا جدا کا نو حدیث پاک کې هو یو اشکال پر راځي حدیث پاک کې هو د رهبانیت نه من راغلی دا چې لا رهبانیت په اسلام کې رهبانیت نشتا چې د خلقنا بالکل جدا شي او د جماعت په ګټ کې کینه اس تعلقات نه ساتي اصل کې دا د نسوارا و رهبانیتو چې دین حدیث پاک کې من راغلی دا خو اصل کې دی کې فرق دی مفسرینو ذکر کړی دی دا غیر رهبانیت چې نو هغه د شریعت یعنی نکاح کول دا او سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نکاح به هم نه کولا نور د مسلمانانو سره دا غي معاملات چې کوم دي لکه د مسلمان حق دی جنازه کول د مسلمان حق دی چې په لار روان سلام اچول د مسلمان حق دی چې بیمار شون او عیادت کول یو مصیبت پر راغې داغه سره غم راضی کول پاږي دا ټول مسلمانانو حقونه دی حدیث کې ذکر دي دا حق د مسلمان دی نو هغه به دا حق هم نه پورا کاو حقوق به پرې غوستل دا رهبانیت په اسلام کې دا په منع دی په اسلام کې دین منع راغلی دا یو دا رهبانیت دی چې ځان د پزونو لکول لکه ابن العربی رحمه الله ذکر کوي چنن سبا و اما اليوم فقد مرجت عهود الناس وخبت اماناتهم واستولى الحرام على الخطام فالعزلة خير من الخلطة والعزبة افضل من التأهل وینن سبا خلق دوادی پابندی نه کوي دارنګ په حرامو کې مبتلا شوي دي نو وینن سبا کې د داسې خلکو نه جداوال اختیار شي نو بهتره ده خو په شرط د دې چې انسان د نکاح نه انکار نه کوي د مسلمان د حق نه انکار نه کوي د دې پورواله کوي نو بیا داسې جداواله په اسلام کې هم جایز دی
خو یو داسې جداوالی چې مسلمانانو سره معاملات بالکل پرې د هغې حقوق هم ضایع کوي، نو دا رهبانیت دی، دا د نصارو رهبانیت دی، دین اسلام کې منع راغلی ده. لکه امام قرطبی احکام القرآن کې ذکر کوي چې والتبتل المنهی عنه هو سلوک مسلک النصارى فی ترک النکاح والترحب بالصوامع لیکن عند فساد الزمان یکون خیر مال المسلم عنما. وی ګوره دا د نصارو رهبانیت داو چې نکاحونه به پرېښودل، دارنګې چې دین په کوټو کې به کېناستل، حقوق به ضایع کړل. لیکن وای چې کله فساد د زمانې راغی نو بیا مسلمان لم پکار دی، لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په آخره زمانہ کې به غوره مال د مسلمان هغه چې ګډې بیزې په غرونو کې سره او بسالته د الله عبادت کوي، دا به ډېر غوره مسلمان. چې کله فتنې شي، فتنې ډېرې شي، یو انسان د خپل ایمان حفاظت نشي کولی، بیا یوازې والی بهتر دی. نو وتبتل الیه تبتیلا، وتبتل الیه او جدا شه دی الله تا تبتیلا په جداوالی سره، جدا شه د خلقو نه الیه دی الله تا تبتیلا په جداوالی سره. رب المشرق والمغرب دا مستقل کلام دی، یعنی هو رب المشرق والمغرب، دا الله چې دی رب د مشرق او د مغرب دی، لا اله الا هو. تو وای د خلقو نه جدا شم نو سبکم زما به ضایع کمی، نو الله وی ګوره چې رب د مشرق او د مغرب دی حاصل کو، نو بیا بچا سکے چوتے غلا بدس آئی تو تنہا چھ غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا پتا ہے الا ہو. چې کله د تیغ د لاس لراغ الله د تمیلاو شو نو بیا د یوازي والی فکر مکه چې یوازي وای مجو از غیر حق یاری، د بل چا سره دوستانی مکه و د عبادت چې بل چا له عبادتونه کې ځکه لا پتا ہے الا هو، ورکون کې او صرف الله دی. نو رب المشرق والمغرب دا الله رب د مشرق او د مغرب دی، لا اله الا هو، نشته دی حاجت روا مشکل کشا مگر دقه والله دی. یا دلته کې چې ولګي داسې استادان داسې موي چې لا اله الا هو، نشته دی رب د مشرق او د مغرب مگر صرف دقه والله دی. نو فتح سو وکیلا، انیسه دی الله لزیموار، انیسه دی الله رب العزت لا زیموار، الله رب العزت زیموار انیسا، اللہ امدادی انیسا، اللہ سرزان پیوس کا، اللہ بد امداد کی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اس خلق رد بدی وینو اللہ وی مخفقیگا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ چی اللہ سر دی تعلق قوی کو، نو وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر کوا پاغ سبان چی دا خلقی وی نو سوی یقولون سوی لکسین دی ویلی بس یقولون مڑا چسی خوخی آغا وینو یقولون دی والدی کن بس چسی خوخی آغا مدر بسی وی خود صبر کوا. وَاصْبِرْ صبر کوا عَلَى مَا يَقُولُونَ پاغ سبان چی دی وی وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا او پرید دیلا پا پری خستلو خیستاو سرا گورا وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا پرید دیلا پا پری خستلو خیستاو سرا. اگا پری خستل خیستا پس دی مولا علی قاری رحمہ اللہ ذکر کئی خیستا پری خستل دادی چی ترک دا پار دا اللہ نا دا پار دا خپل ځان، یعنی سا مطلب تا دا اللہ دین در بانے گران دے یو کس سر تعلق پروی دی ولی زکر دے دا اللہ دا دین مخالف دے بس زکر نساتن تعلق دانو چی خپل ذاتیات رامخ دکی دی دا وجہ مسلمان پر آگا ترک خو ناروا دے دا دری ورزون زیاد خبر بندول خو من راغلی حدیثنا. دا حدیث پاک کے راضی چی الحب پی اللہ والبغض للہ والبغض فی اللہ. حب پی اللہ او بغض پی اللہ دا دا مسلمان صفت دے دا با اللہ دا عرش دا سوری دلان دے کئی. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا او جمیل خیستا پر خستل دا غدی چی تا دا اللہ دا دین دا وجہ سوک پرے دے دا اللہ نا فرمان دے دا اللہ رب العزت نا بغاوت کے عزیزہ کا پریدم خپل ذاتیات رستو کی. او جمیلاً بیا با کے چاہتا چی دینو پر یادون نکے پوشی چی چاہتا جزع فضع نخ کیا رکھے چاہتا پر یاد نکے چیرہ بس دا خداس چلوش دا داس چلوش نا دا اللہ دا پار دے بائی کارٹو کنو بیا کلکو درے گا. وَاصْبِرْ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا پرید دیلا پا پر غسطلو خیستاو سرام سر نگو رہی. ان ناشیات اللیل یقیناً ادریدل دشپے اللہ تا ہی اشد وطن دا دیر خبرابر ان کی دے زردی و اقوام قیل و دیر سیدک ان کی دے وینا دی. ان لک فی النہار صبحاً طویلا یقیناً ستا دا پار پورس کی صبحاً طویلا خامخا شغل دے اگود مشغولتیا دا اگدا. وذکر اسم ربکا یادون اندر ابستا و تبتل الیہ تبتیلا او جدا شاد دے خلقنا اللہ تا تبتیلا پو جداوالی سرا. رب المشرق والمغرب
دا اللہ رب دا مشرق و دا مغرب دے لا الہ الا ہو نشتے کارساز حاجت روا مشکل کشا مگر دا غیو اللہ دے پتہی سو وکیلا نو انی صدی اللہ لزیموار واسبر علی ما یقولون صبر کوا پا اغسبانی چدا خلقی وی وحجرهم حجرا جمیلا او پریدا دیلا پا پری غستلو خیستاو سرام واخر دعوانا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الہ العالمین منصبوب اسمار اللہ من کل دامل کل توفیق نصیب اللہ رب العزت سمر مسلمان رکھنا اللہ دا درس دا قرآن مجید اوری دل تک ناسی اللہ معشومان دی لوی دی زوانان دی مشران دی اللہ کا کم بہر دی سرمین و محبت کی وگی ہی اللہ طول سرمین و محبت ہوگا اللہ تی قرون دا دین مرکزنو گردا اللہ رب العزت چاہے اختلافاتی اللہ تی اتفاق و اتحاد بخبل میں اس کی پیدا کا سود بیمارانی اللہ صحت والکا نصیب کا اللہ سو قرضداری اللہ قرضن ختم کا اللہ دا چا اولاد دی اللہ نے کمل اولاد و تنصیب کا اللہ دا چا اولادی اللہ تی وطن کمل و گردا اللہ دی منگو تاسو طول دا قرآن و سنت پویرا نصیب کی اللہ دی منگو تاسو عمل کو ان کی اگرزئی اللہ دی زمانگو استاسو آخر خاتمہ پہ ایمان کی اللہ دی دا عذاب قبر دا عذاب جہنم نو ساتی ربنا تقبل منا انکا انت السميع